له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو په لسګونه فعالانو، د کرکټ نامتو لوبغاړو او یو شمېر پیژندل شوي څیرو له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې شویو افغان کډوالو سره له بېلابېلو لارو د مرستې راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو افغانستان ته ستنو شویو اوسیدونکو ته افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې یو انلاین کمپاین پیل کړی دی. دوی په سوداګرو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غږ کړی چې له هغو کډوالو مالي ملاتړ وکړي چې خپل هر څه یې په پاکستان کې له لاسه ورکړي دي. ذبیح الله چې افغان کډوال لپاره یې د ځانګړي جوړولو شوي ملاتړې فیسبوک پاڼې له لارې په دې کمپاین کې برخه اخیستې، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل خپلو هغو هیوادوالو سره چې وطن ته درغلي دي په دې سخت حالت او شرایطو کې همکاري وکړي. څوک چې ډیره کرایه اخلي کرایه دې ټیټه کړي او ملي سوداګر دې ټول له دوی سره همکاري وکړي، ځکه چې شاوخوا 80% خلک په دې کې بې روزګاره دي. په کندهار ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست چې د خپل ایکس پاڼې له لارې په دې انلاین کمپاین کې برخه اخیستې وایي پر ټولو افغان ولس موږ غږ دی چې تر خپله وسه همکاري وکړي. که څوک خالي حویلې لري هغه دې ورکړي، که څوک په کور کې اضافه شیان لري هغه کډوالو ته دې ورکړي چې په زوره راڅړل شوي دي. که څوک وسه لري هغوی د مالي مرسته وکړي، د خوراکي توکو مرستې دې وکړي. که څوک تر دې اضافه وس لري کډوالو ته دې سرپناوې جوړې کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.